ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مزيق له ولا مزيل له وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا بشير له ولا مشير له لا نصير له ولا ظهير له ولا معين له لا مداني له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مجادل له لا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل مماثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا ونقينا وأنقانا وتقينا وأتقانا وزكينا وأزكانا وأظهرنا وأطهرنا وأنورنا وأجدرنا وأقدرنا وأفضلنا وأشرفنا وأكملنا ومولانا وأولانا وأجلانا وأعلانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. خوگو عزت مندو د الله رب العزت کرم دے احسان دے د الله انعام دے مونږ او تاسو ته الله رب العزت یو ایمانی معاشرہ اور ماحول راکړی دی. او د الله رب العزت احسان او انعام داري چې په دې معاشره کې الله مونږ هم د ایمان په نور باندې منور ګرځولیو. خوږو عزتمندو کله نا کله قرآن کریم پخوانی واقعات حکایات حالات د دې د پاره ذکر کوي چې هغه ته وکتلی شي په هغې باندې نظر واچولی شي او بیا د هغې مطابق د خپلې زندګۍ موازنه د هغې سره وکړی شي
د خپل ماحول او د معاشري د هغې موازنه ورسره وکړی شي، بیا د هغې نه بعد تا ته یو نتیجه هغه معلومه شي چې کم کمی وي هغه کمی پوره کړی شي، کم زیاتې وي هغه زیاتې ختم کړی شي. دا د دغې مخکینی واقعي د هغې د ذکر کولو مقصد او غرض وي. صرف دا نه وي چې قرآن یو واقعه ذکر کړه او دا واقعه د قرآن دا صرف بطور واقعه ذکر کړی ده او د دې څه مقاصد نشته. دا د قرآن اسلوب او طریقه نه ده. د قرآن اسلوب او طریقه دا ده چې چرته بم اکه دکه داسې ځایونه وي چې پای کې د اول نه به یو واقعه شروع کړې وي او تر اخره به رسولې وي. کنه ته وګوره یو ځای کې به د واقعي یوه حصه راغیستې وي او د هغې نه به هغه مقصد واضح کړی وي، بل ځای کې به بل حصه د واقعي راغیستې وي او د هغې نه به هغه مقصد واضح کړی وي. دا د قرآن طریقه ده چې قصص الاولین عبرة للآخرین، مواعظ للآخرین، چې د پخوانو د ړومبنو خلکو واقعات دا د رستنو د پاره عبرت او موعظت وي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سکسان رالل او هغه کسان په دې نسبت باندې رالل چې د مکی بعضی مشرکین هغه یهودو ته لاړل او دا معلومات یې کولو چې زمونږ په علاقه کې زمونږ په ملک کې یو کس را پیدا شوی دی او هغه ځان ته پیغمبر وایي، نبی وایي، او هغه دا دعوه کوي چې زه پیغمبر یم، د رب العالمین د طرف نه رالیږلی شوی یم. نو تاسو مونږ ته ووایئ تاسو اهل کتاب یئ، لوی سلسله د انبیاو هغه تاسو کې روانه وه، تاسو ته به پته وي چې د یو پیغمبر د پاره د یو رسول او نبی د پاره څه داسې علامات څه داسې حالات به وي چې هغه مونږ وګورو، هغه مونږ ومنو، د هغې تصدیق مونږ وکړو. وی مونږ ته چې دا دعوه کړې ده د پیغمبر، نو تاسو خو به په خپلو کتابونو کې څه موندي وي، څه خبره به وي، دا راته ووایئ. ای ورته وویل لاړ شئ او تاسو د دې خپل پیغمبر نه یو درې تپوسه وکئ، که د هغې جوابونه یې تاسو له درکړل نو هم به تاسو ته پته ولګي او که در یې نه کړل نو هم به تاسو ته پته ولګي. علما لیکي ای واپس رالل او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو څو تپوسه وکړل. قرآن هغه درې واړه تپوس راغیستي دي. یو تپوس قرآن ذکر کړی دی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، دا راغلی دی ستانه دا تپوس کوي چې ذوالقرنین بادشاہ دا سوکو سوک نو د حالات زندگی سوا، دا تپوس کوي.
دویم تپوس دا کئی ویسألونک عن الروح دی راغلی دی ستان دا تپوس کئی چی دا روح سشے دے چی دا دا انسان بدن پاغی بانی جون دے دے دا دی حقیقت سدے دا دی حالت سدے دا روح بارکی تپوس کئی چی دا روح سشے دے دریم تپوس تانا کئی نو دا اصحاب کہف و ببارک استانا کئی چی دا سوکو سوک نو حالات سنگو کل چی دا تپوسو نے اکڑل اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحی نازل اکڑا وحی رالا دا اصحاب کہف و تفصیلم بیان شا دا ذوالقرنین تفصیلم بیان شا بیانی گی انشاءاللہ اور دریم خبرم چاگہ دا روح ببارکی وانو داغی تفصیل اونشا بلکہ داغی جواب دیر لن ملاوشا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تان تپوس کئی پا بارد روح کی تول جواب ورکام قل الروح من امر ربی بس پدے کے نور سے خبر نشتا دا روح چے دے دا زمان دا رب حکم دے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو چکم علم درکڑ شوے دے نو آگا دیر لگ دے دے حقیقت نرسی خبر ختم پاتی شدہ دو خبری چاگا دا صحاب کہف و ببارکی وام قرآن کریم داغی واقعات ذکر کول شروع کرل اللہ داغی پا نمبانی سورت نازل کا سورت الکہف کہف ویلشی غار تام دایو غار کیو سو کسان را جمع شویو خود غار گور عجیبہ عجیبہ واقعات دی او دا اللہ رب العزت خی علماء پا دی کی دیر حکمتون بیانی خواغد درسون سر تعلق لری یو خبر دادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کیو غار کیو پا اغا غار کی حالات نوی نوی راغلیو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم غار کی جناب رسول اللہ رے اور پا آغا غار حرا کی جناب رسول اللہ پا جبل نور کے دے چید اللہ نا طرفنا آغا غار تا مسل رالا دا قرآن دا نزول دا نبوت دا ملاوی دو تاگا مسلم غار کی راغلی ہوا دارنگی جناب رسول اللہ چکل دا مکین ہجرت کولو مدینی منوریتا نو قرآن کریم التم دا بیان کئی چھو گر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ ہما فی الغار اذ یقولو لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ابو بکر صدیق پا غار کی دی سور زیلت کی دی دا آغی غار ثور نم دے تا مسلم دا غار وا دارنگی دل تا قرآن کریم دا اصحاب کہف و مسلم چی بیانینو دا غار بیانی ام حسبتا
ان اصحاب الكهف والرقيم اصحاب کهف ورته ویل شي اصحاب الرقیم ورته ویل شي تختی والا او دا لویه واقعه ده دا ځای کم ځای کې و دا غار چرته و اصحاب کهف چرته و مختلف واقعات دا کم بادشاو سوک دقیانوس یادی سوک بل یادی سوک بل یادی چا د دغی پنومونو بانی خپل خارونو لا اور خاریو لنمونه خود دی خود مفسرین تمام تر تمام اقوال و خلاصه چی روالی نو پا آخر کی دا خبره کی مختلف اقوال ذکر کی سو کوئی عراق کیو سو کوئی دی زی کیو سو کوئی دی زی کیو مختلف زینو کی یہ فلان کی زی کی شواہدات راوتی فلان کی زی کی شواہدات راوتی اقوال کثیره دی پکی خو خلاصه د خبر بیا دا کی مفسرین والله اعلم چه اللہ تے علم دے چه غار او اصحاب الغار اصحاب کهف تا چرتو دا کم زی کیو علماء لکی کلچی آغا بادشاہت دورو او دا آغا بادشاہت پا دور کی یو بادشاہ راغلے ہو او آغا بادشاہ یو روایت مطابق داری چی آتش پرستو دنور اور عبادت کولو دویم قول علماء دالی کی چی دغا بادشاہ دا دا بت پرستو دا بتانو عبادت کولو خو یو مشرک بادشاہمو او بل ظالم بادشاہمو تاریخ لکلی دی کلچی اعلان اوکا چیر ازا فلانکے و رزبانی فلانکے و رزبانی زمونگا دا بوتانو یا دا عبادت خانو دا آغی با یو عرسی یا با دا آغی با یو میلی یا با دا آغی عبادت خانو یو رز اغا مقرری او ہر یو برازی اچھات بدا اجازت نوی ہر یو برازی او پائے کہ بچے دینو دا دی بوتانو نظرانی شکرانی و آغی عبادت بکئی اس سوک بنا پاتی کی گی اخپل وزراء میٹنگیو کا زبردست چکم دینو آغا اجلاس شو پائے کی خبر پاس شوی کلچی دا آغا دا میٹنگو شو حاضری لازم شوا چی حاضری بکی گی کہ ہر رنگوی نو علماء لکی چی پا دغا وقتی د دی وزیرانو یو سو زامنو وزیرانو سو او داغی زامنو کله چاگئی تا پتا ہو لگی دا چی دی بادشاہو ظالمانہ طریقے سرا جابرانہ طریقے سرا اس پا منگ بانے چی دے نو غیر اللہ تا سجدی لگئی او داغی نظرانی و شکرانی کئی او وی دا جوانان چیو نو دی دین مخ کی التا چی کم عیسائیت پرچار کی دا نو اغا وقت کی وی دا عیسائیت مسئلہ وا نو وی دینا معلوم دا جو دا عیسیٰ علیہ السلام نباد دی دا اصحاب الکهف چی دی دا عیسیٰ علیہ السلام نباد دی وی ذکر چی دا دینا مخ کی دا عیسائیت مسئلہ وا او دا دی پا عیسائیت کی پا آغا زمانہ کی لکہ دا خبری نمانلی چی غیر اللہ تا دا عبادتو نکی گی ذکر اصل عیسائیت کی خدا خبری نوی او بعضی علماء کی چی دا دا دین مخ کی خبر دا دا دین مخ کی خبر دا خو آغا بادشاہ وی دا ابراہیم علیہ السلام پا مسلک و پا مذہب باندی دا آغی زمانہ وا او دے پا آغا زمانہ کی دا بت پرستی پا مرز اختاو مختلف واقعات خود دی ضمیر نمانلا
حاضری لازمه وا دی د حاضری په ځای باندې چې حاضری وکي یو ملګری چې دی نو هغه د تا خو بس چل کېږي پلار را روان دی تاریخ لیکلی دی وی پلار به را روانو وزیر بو هغه به دی محفل ته او مجلس ته راته نو زوی ته به چې راته زو دا خو حاضري لازمه ده او بادشاه ویلی دي نو هغه به ورته ویل چې ځه باباجي ته لاړ شه او زه درځم چې پلار به راغی نو دی به په بل طرف لاړ پلار یې لاړ عبادت خانې ته هغه میلی ته او دی په بل طرف لاړ دارنګې یو ځای ته به لاړ هلته به کېناست یو پناه ځای و لرې دارنګې بل قرآن وی سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون سبعة خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم سو کوئی و کسان سو کوئی پنځه کسان سو کوئی درې کسان خو آخری خبره هغه د وو کسانو ده نو په دې باندې د علما و اقوالم دي قول راجح هم په دارې چې و کسان دا و کسان دا اصحاب کهف دا ځوانان د کسي د خپل مشرانو نه را جدا شول ایو سایډ ته لاړل خو بس یو هم ناسته خپل سوچ کړي بلم ناسته یو بل نورو ته پوسونه شروع شول صاحب ته څنګه راغلی بل ته څنګه راغلی د تمام مختصر خبره کوم تمام چې د یو بل نه تپوسونه وکړل هر یو ته پته ولګېده چې مقصد مې یو دی مسله مې یوه ده او هغه یوه مسله څه ده هغه د الله د یووالي او د وحدانیت مسله ده دی خو کسان روتل بس یو ځای کیدي هلته کې مشهوره شوه ځکه چې یو پلارم ګوري انا زما خو تر ماښامه پورې زوی رانغی بل پلارم ګوري وزیر دی اره زما زوی م رانغی بل وی زما زوی م رانغی بل وی زما زوی څه شو تالاش شروع شو او د بادشاه په دربار کې ولیکلی شول اعلانات شول چې د فلانکي وزیر زوی دام چې دی نو ورک شوی دی پوره تختۍ جوړه شوه پوره تختۍ جوړه شوه چې د فلانکي وزیر زوی دا بېدرکه شوی دی نو دې د وجې نه ورته اصحاب الرقیم ویلی شي چې په هغه تختیو باندې دا نومونه ولیکلی شول خو ګوره علما دغلته یو خبره کوي چې دین او عقیده صحیحه دا قربانی غواړي دا داسې په مفت کې نه ملاوي د دې باره کې به خامخا داسې حالات پتا راځي چې تا ته به دا مسله مخې ته کېږي چې آیا اوس په صحیح دین باندې قایمېږي او که پرېږدي یا استقامت در کې شته او که نشته دی علما لیکي کله چې دا کسان غیب شول اعلانات شروع شول دا دی و کسان دی دا فلانکی وزیر زوی فلانکی وزیر زوی فلانکی وزیر زوی تا حالات ناسازگار دی په دې دوران کې علماء کرام لیکي چې چا ورته معلومات ورکړل چې یاره دغلته څه ځای دی او دلته کې یو اووه کسان هغه لیدلي شوي دي او جوانان دي لہذا په هغې پسې شئ هغې پسې روان شو خلق په تالاش کې دی الله سرچ اپریشن شروع شو یو ځای کې بل ځای کې بل ځای کې کله چې دی ته پته ولګېده چې اوس خو مسله خطرناکه شوه موږ پسې تفتیش شروع شو دی د هغه ځای نه اوچت شول او روان شول په لاره کې د دی سره یو سپی ملګری شوی دی چې هغه سپی دی بار بار شړلو خو هغه سپي د دی مرسته کوله دلته علما عجیبه خبره کوي وایي ګوره سپی چې دی سپی دا په مخلوق کې ناکاره یادېږي که د اخلاقو په اعتبار وې
نو وی لکه سپی دی، اخلاق وی لکه د سپي دي. که د جنگ جګړې په اعتبار وي نو خلک وی جګړمار دی لکه د سپو. نو خلک سپی څومره په غلط انداز باندې پیش کوي، او قرآن هم ویلی دي فمثله کمثل الکلب، د ناکاره بے عمل انسان مثال الله د سپي سره ورکړی دی. ناکاره او بے عمل انسان مثال الله د سپي سره ورکړی دی. خود دغه سپی دی چې کله د نیکانو مجلس اختیار کړی دی او د نیکانو صحبت اختیار کړی، نو الله یې په بد نه یادوي، الله یې په بدو باندې نه یادوي، بلکې قرآن چې کله د اصحاب کهف تذکره کوي نو ورسره د سپي تذکره هم کوي. قرآن فرمایي وتحسبهم ایقاظا وهم رقود. قرآن فرمائی وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. وَكَلْبُهُمْ سپید دی اصحاب کهف خونو، او اللہ ورته نسبت کئی وَكَلْبُهُمْ سپید اصحاب کهف، ځکه دا سپی خود بل چاو، دا خو یو چرواهاو زبیو گڑی سرولی دا غی یو سپیو، خو لیکن اللہ ورته کله نسبت کئی نسوئی وَكَلْبُهُمْ سپید دی اصحاب کهفو، نو دی خو سپی نو ساتلے، دی خو ځان نشړل، لیکن اغا سپید دمرا یو زیواله ملګرتیا د اصحاب کهف سره شمار کړه چې الله کله تذکرہ کوي نو وی وکلبهم سپید دی دمرا حد ته ورسېده. نو چې یو سپی دومره حد ته رسي چې هغه یو ښه مجلس د وجې نه کم ځای ته ورسېده، نو انسان چې ښه مجلس اختیاروي، بهترین مجلس اختیاروي، د ده به کم مقام او مرتبه وي، د ده به کم مقام او مرتبه وي. نو هغه سپی م ورسره روان شو، زی یو ځای ته رسی، او هغه ځای ته مزلې وکړلې تر دې چې یو غار ته ورسېدل. خپله کې یو بل ته وایي نور مطاقت نشته دی، نور متوانایي نشته دی، بس دې غار کې به لږ ارام وکړو. د الله د دین دپاره یې ځان ستړی که، نو الله ورته ویل ورېږه چې زم دمه کم. د الله د دین دپاره ځان ستړی که، نو الله دمه کړل. هغه غار ته لاړل او په هغه غار کې پریوتل. نو پریوتل نو سیبا قرآن فرمائی څومره زمانہ پاغي کې هغه اوده الله کړل، مړه کړي نه دي. ګورې الله اوده کړي دي. قرآن التا چې کله سورہ کهف ته ګوري نو التا الله رب العزت فرمائی وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 309 کالا داودو، 309 کالا داودو، او دا سے حالت ہو. اللہ وی وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال. اللہ وی منگ با خی طرف تا گس طرف تا اڑول راڑول، کلبم پا گس واڑول کلبم پا خی واڑول. ادو کن تلتا علماء وجیب خبر کئی وی داولی اللہ اڑول راڑول، وی ذکا اللہ اڑول راڑول چې الله رب العزت د انبیاء کرامو نه علاوه د بل چا ذمہ داری د بدن د حفاظت پس د مرګ او دغه نه د اخیستی. کاغه حالت د خوب دی، کاغه حالت د موت دی،
انبیاء کرام دا معجزتن اللہ بچو محفوظ ساتی انتا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ حرام کړي پزمکه باندې چې آغا جسمونه د انبیاء آغا اخری جسمونه د انبیاء زمکه نه خوري کله چې سلیمان علیہ السلام هغه پیریانو ته ولاړو هغه لګیاو تعمیر کاو نو الته قرآن فرمای سلیمان علیہ السلام ورته دغه سګور یل شابه کار کوي پیریان اخته دي شیش محل کې ولاړ دی قرآن وی فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاکل من ساتا سلیمان علیہ السلام ولاړو د ولاړې نخکته پزمکه باندې پریوته پیریانو را منډکړه الاله سلیمان علیہ السلام پریوته چې کله هغه وکتل هغه امسا باندې چې کوم باندې ټیک لګولی و سلیمان علیہ السلام هغه وینو خوړلي وه نو وینه خو په یو ساعت کې دومره کار نه کوي په امسا کې دغلته بعضې علما لیکي تفاسیر یو کال ولاړو یو کال خو امسا اخوړلې شوه خو د نبی بدن الله محفوظ ساتلی دی امسا اخوړه شو خو د نبی بدن الله محفوظ ساتلی و سلیمان علیہ السلام روغ رمټو پیریانو چې را منډه کړه وی اللو کانو فلما تبینت الجن اللو کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین وی افسوس ارمان که مونږ ته پته وی چې دا مخکې وفات شوی دی نو مونږ به په دې دومره سختۍ کې ولې وخت تېرولو نو پیریانو ته علم غیب ګورې نشتا به هر حال نو دا خبره شوه چې الله د انبیاو جسمونه په خاوره باندې حرام کړي دي نه خوري هغه محفوظ دي بعد الموت هم او پاتې شو اولیاء نو د هغې په باره کې الله قانون او کلیه نه د ذکر کړي چې دا به محفوظ وي د هغه ډېر مثالونه دي انشاءالله بیا به بیانو الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته د قرآن او سنت تابعداري هغه نصیب وګرځوي الله رب العزت دې مونږ لا توفیق د دې خبرې راکړي چې د قرآن او سنت تابعداري وکړو زمونږ نظریات زمونږ اعمال زمونږ اخلاق معاملات الله د قرآن او سنت مطابق هغه وګرځي بعض بیماران دي د دعاګانو درخواستونه یې کړي دي الله رب العزت دې شفای کامله عاجله ورته نصیبه کړي الله چې څومره مسلمانان وفات شوي دي د تمام مسلمانانو مغفرت او بخنه نصیب کړي وصلی الله تعالی